په کم عمر کې جنکۍ څرنګه په محبت کې مبتلا کیږي او ځان له یاران پیدا کوي، نو په نننۍ ویډیو کې له دغه باره کې ټول معلومات درکوم چې دغه کم عمره جنکۍ په کومو طریقو ځان له یاران پیدا کوي او د دې شاته څه رازونه دي چې دغه کم عمر جنکۍ بهر وګرځي او ځان له یاران دوستان پیدا کړي او هغې سره هغوی له ناسته خوند ورکوي او خبرې کول خوند ورکوي. کتونکو که نن سبا موږ وګورو نو په کورونو کې مینه محبت ډېر زیات کم شوی دی، که جنکۍ دي او که هلکان دي هغوی ته د کور د سېډه هغه شان ټیم نه میلاویږي او مینه محبت ورته نه میلاویږي، نو هغوی بیا بهر ځان له دوستان پیدا کوي او دغه دوستانه بیا د یارانې طرف ته ځي چې هغې کې بیا ډېر غلط کارونه هم وشي او ویډیوګانې پکې هم جوړې شي چې دغه ویډیوګانې بیا په انټرنیټ باندې خپرې شي او د دې نه ډېره لوی مسله جوړه شي. نو دغه جنکو ته چې کله د کور د سېړه ټیم میلاو نشي نو دوی بیا بهر ځان له دوستان یاران پیدا کوي او ورسره دوستانې او یارانې کوي او اکثره له کم عمره جنکۍ د مشرانو ښځو سره کیني او د هغوی خبرې اوري چې هغوی کمې خبرې کوي په خپل منځ کې د عشقۍ دوستانۍ د خپلو خاوندانو، نو هغه خبرې دغه کم عمره جنکۍ په خپل ذهن کې نوټ کوي او هغه شانتې حرکات یې شروع کوي چې د دې د وجې هم بهر بیا دغه جنکۍ ځان له دوستان او یاران پیدا کوي او په دغه کم عمره کې دوی په محبت کې مبتلا شي، خو دا سوچ نه کوي چې زمونږ وروسته زندګي به دې سره خرابېږي او دا یو د ټیم خبره وي چې دوی ته د کور د سېډه هغه مینه محبت میلاو نشي نو دوی بهر بیا دغه دوستانې یارانې شروع کړي. نو په خپلو بچو باندې خاص کر په سکولونو کې او په کور کې ډیر خیال ساتئ چې نن سبا په سکولونو کې کم غلط کارونه کیږي نو هغه په یو ځای کې هم نه کیږي، نو په خپلو بچو باندې ډیر خیال ساتئ. د ویډیو کتلو مو ډیره مننه کوم. دغه اپډیټ و چې د لم درکوو، که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ.